الله الرحمن الرحیم. اولا تاسو او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایو. وروسته له دې محترمه لکه څرنګه چې تاسو وینئ پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې الحمدلله نن موږ یو داسې مراسم لمانځو چې په دغه کې د سبزي منډۍ افتتاح موږ کوو. که څه هم دا یو شخصي سکتور ده، د فتح خان په نامه له یو کس سره موږ دا قرارداد تعهد لیک کړی ده د دې لپاره چې په ښار کې نظم مراعات سي او د ښار نظافت او زینت ته خاصه توجه وسي. نو دلته مو سبزي منډۍ انتقال کړې ده دغه ځمکې ته د فتح خان په نامه چې کوم کس له هغه سره متعاقد کړی ده او د دغه لپاره موږ د اوس الحمدلله تاسو وینئ چې په دې ځای کې حضور لرو. دا به د ښاروالي بودیجې ته د عوایدو په زیاتوالي کې څومره مهم وي دا کار د سبزي منډۍ دلته انتقال شي؟ البته خامخا په اصولو کې موږ د هر ارګان چې کوم اصول وي د ښاروالي هم داسې اصول لري. په دغو اصولو کې له هره دوکانه له هرې منډۍ له هره مارکېټه موږ د کار پرتله کوو. په 12 میاشتې کال ویشل شوی ده. د یوې میاشتې بودیجه چې د دغه منډۍ هر څونه وي هغه به د ښاروالي اکاونټ ته جمع کېږي. پخوا دغسې وو؟ دا اصول دي. شروال صاحب دا خلک چې دلته دوکانونه رانتقال شوي ډېر زیات خوشحاله دي، خو دوی یوه ستونزه وایي چې هلته چې کومې کراچۍ یووال دي هغه ته په ښار کې سبزي پلوري. د هغو لپاره تاسو څه تصمیم لرئ چې دوی په کار باندې منفي اغېز کړی دی؟ قدرمنه دونه باید ووایو چې موږ د دغو خلکو سره یو تعهد لیک په نامه باندې اچا پچا معاهده کړې ده، واده مو کړې ده. په هغه کې 12 مادې دي. یوه ماده پکې دغه هم ده چې په ښار کې به هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو هېڅ به دوکان ته چې هغه هلته تربارفروشي وکوي، بلکې هغه به ټول دغه منډۍ ته انتقالېږي. او دا رقم دا لاسي غرفې بولي، ریړۍ بولي، کراچۍ بولي په هر اصطلاح دغو ته هم اجازه نه ورکوو چې په هغه کې خوراکي توکي په بازار کې خرڅ شي. ټول به انشاءالله انتقالېږي، خو دا اول وار ده. موږ انشاءالله دې ته ژمن یو چې هغه به ټول دغه ځای ته انتقالوو. رئیس صاحب د څو هټیو ظرفیت لري دا مارکېټ؟ یعنې څو دوکانونو ظرفیت په دې کې موجود؟ دغه ځمکه خو د ډېره ځمکه دا سړی چې موږ ته په کوم اختیار کې راکړې ده دا ځمکه ډېره زیاته ځمکه ده. خو البته کوم چې اوس موږ ضرورت لرو زموږ ضرورت پوره او مکمل کړه په تاسو وینئ چې اضافه دوکانونه او ځمکه نوره هم پاته ده. که څوک وغواړي د هغو لپاره هم دا مناسب ځای دی چې دلته د دوکان لپاره خپل بندوبست وکړي.